سلامونه. نن په دې درس کې تاسو ته وایم چې په هوایي ډګرونو کې امنیتي سیستمونه څرنګه کار کوي. زیاتره هېوادوال مو غواړي چې د دغه میدانونو له لارې قاچاق وکړي، خو له بده مرغه نیول کېږي. نن په دغه هکله باندې غواړم تاسو ته ووایم چې د دغه سیستمونو څخه قاچاق امکان شته که نشته. چې کله تاسو میدانونو ته داخلیږئ، په لومړي قدم کې تاسو د دغه سکنر سره مخېږئ. په دې سکنر کې تاسو خپل بکسونه پرېږدئ او بکسونه په هغه خوا کې تاسو ته تسلیموي. دغه سکنر چې 2 متره اوږدوالی لري، دغه د سکنینګ په وخت کې ستاسو بکس په دې ډول باندې ښیي. یعنې د سکن په دوران کې ستاسو بکس په سکنر کې داسې ښکاري، یعنې هغه مسؤل کس چې هلته ولاړ دی ستاسو بکس په ډېر ښه ډول باندې کتلی شي. د مثال په ډول باندې په دې بکس کې تاسو وینئ چې یو جوړه بوټونه دي، بوتل دی چې هغې سپرې مسپرې، یو عطر دی، دلته اوبو بوتل دی، عینکې دي او هیډفونونه دي. یعنې په زیر او زبر باندې ټوله معلومات، ټول جزئیات د مسؤل کس سره شریکوي. نو د دې څخه ښکاري چې د ستنې سر د تېرولو امکان نشته، ځکه چې دلته ډېر چیک اپ دی. په دویم قدم کې چې تاسو راځئ، په دویم قدم کې تاسو د دغه سکنر سره مخېږئ. په دې سکنر کې تاسو ته ویل کېږي چې تاسو ور داخل شئ، ستاسو ټوله بدن سکنوي. د دې سکنر څخه چې تاسو هم داخل شئ، ستاسو د بدن څخه دغه سکنر یو اکسرې عکس راباسي. اکسرې عکس کې چې څه ستاسو پر بدن چسبېدلي اوسي یا تاسو خپل بدن ته اچولي اوسي، دا ټوله ښکاره کوي. حتی زیاتره کسان دي چې مثلا یو وخت هم پښه ماته سوې اوسي، د پښې هډوکی چې پلاتین ورباندې نښتلی اوسي، هغه هم ورته ښکاره کوي چې د ده پښه یو وخت ماته وه. داسې شی نشته چې ستاسو د بدن کې پټ شي او سکنر یې معلوم نه کړي. نو دا هغه کس دی چې په خپل معدې کې مخدره مواد یې تېرول او دی نیول شوی دی. دا مثلا دا شخص خپل د بدن پورې دا کس چې و خپل په بدن پورې تاریخي آثار یې غوښتل چې تېرې کړي، دا سړی نیول شوی دی. مثلا دلته دا یو ډېر جالبه عکس دی چې دغه کس خپل معده مکملا ډک کړې وه د مخدره موادو او دا هم نیول شوی و. او دا جالبه عکس دا و چې دې شخص خپل په تناسلي حالې باندې د مخدره موادو کپسولونو تړلي وه چې هغه هم ګیر شو. دا سو یعنې د بکسونو چیک اپ کې هم تاسو پوه شوئ چې د بکسو په چیک اپ کې امکان د دې نه ځه چې یو شی په بکس کې تېر کړي. نو د معدې او د بدن باندې، یعنې په بدن باندې هم تاسو نشئ کولی چې هغه وچسپوئ او هغه تېر کړئ. د دې امکان هم صفر دی. اوس یو بل لاره هم شته چې په هغه کې وګورو که غلا ملا پیدا شو، زه به درته ووایم. زیاتره کسان غواړي چې مخدره مواد په لیکویډ، یعنې په مایع ډول باندې، په اوبو ډول باندې تېر کړي. دلته دغه ماشین چې دی دا د لیکویډ سکنر ورته وایي، یعنې د مایعاتو سکنر. دغه سکنر د وظیفه یې دا ده چې کله هم تاسو یو بوتل ځان سره وړئ او هغه خپل په بکس کې ساتئ، دلته چې بکس مو ساتلو، د هوایي میدان امنیتي کسان تاسو ته وایي چې دا بوتل په هکله باندې جزئیات راکړه. هغه که دې غلط وړاندې کړه، امنیتي کسانو دغه بوتل یې سکنر ته پرېښولو، په دغه ځای کې ټول معلومات ورته وړاندې کوي چې په دې بوتل کې کوم عناصر دي او کوم شیان دي. یعنې بیا دوی د هغه موادو په اساس باندې معلوموي چې دا قانوني مواد دي او که غیر قانوني مواد دي. قانوني مواد وه خو ښه خبره ده، او که غیر قانوني خبره وه بیا تاسو نیول کېږئ. نو دا هغه موضوعات وه چې نن مې تاسو ته وړاندې کړه. او دلته مثلا دا د یو مېرمنې د لاس بکس دی چې ور تېر کړی دی، هېڅ شی نه ښکاري، هېڅ شی نه پاتې کېږي پکښې چې ښکاره نه شي. نو دا ویډیو مې د دې لپاره جوړ کړ چې هر کال حدودا 10,000 کسان په دې جرمونو په میدانونو کې نیول کېږي. نو زموږ افغانان هم د دې ستونزې څخه مستثنا نه دي. ما دغه ویډیو جوړه کړ تر څو د زیاتره افغانان په دې باندې پوه شي چې میدانونو کې غلطي ونه کړي. د میدانونو کې غلطي کول تاسو نیول کېږئ، او یا هم په قانوني ډول باندې کوم د یو هېواد څخه بل هېواد ته تاسو یو جنس انتقالوئ، هغه کې هم تاسو نیول کېږئ. نو قاچاق کوښښ مه کوئ د قاچاق
امکانات په دې هېوادو کې ډېر کم دي. زیاتره کسان پیسې غواړي چې یو ځای پټ کړي چې څوک یې ونه ویني. نو داسې تاسو وویلو چې د داسې شي امکان نشته چې تاسو یې په میدانونو کې یا په قانوني مرزونو کې هغه باندې تاسو قاچاق وکړئ. نو د دې لپاره بهتره دا ده چې نور د دغه کارونو څخه لاس واخلئ او که هر څوک همدې دغه ویډیو ور واستوئ چې دغه کوښښ مه کوئ چې خدای مه کړه ستاسو ژوند په خطر کې ونه لویږي. تر بیا هم په الله سپارم دا ویډیو شیر کړئ او خپل کمنټونه هم راسره شیر کړئ. مننه.